عظیمي صاحب د سلف کانفیډنس په ځان باور دغه چې شی دا څنګه بیلډ کېږي؟ آیا انسانانو کې دا وړکتوب نه یا پیدایښت نه وي یا کنه ورو ورو چې راټېږي چا کې که نه اوسي دا ځان کې راوړلی شي دا سلف کانفیډنس؟ سلف کانفیډنس یا پر ځان اعتماد هغه پروسه ده چې تاسو په هغه کې له خپلو احساساتو، خپلو افکارو، خپلو انګیزو او خپلو نیمګړتیاو خبرې خپلې کړنې پېژنئ، هغه هغو ته وده ورکوئ او کوم د ضعف نقطې چې وینئ هغه هم پیاوړی کوئ. بل دا معنی ورکوي چې تاسو د یوه فرد په حیث، منحصر به فرد حیث تاسو خپل ځان منئ چې زه یو څوک یم، دغه وړتیا او دغه توانایي لرم چې په دغه برخه کې په دغه شکل مخته لاړ شم. دې ته موږ سلف کانفیډنس یا په ځان باندې اعتماد وایو. موږ په ځان کې سلف اسټیم هم لرو. سلف اسټیم یعنې په تاسو په ځان باور لرئ. دا نو داسې معنی ورکوي لکه لږ فیصدي چې ډېر وي. مثلا تاسو یو زده کوونکی په صنف کې ناست یي، استاد تاسو ته وایي چې پرونی درس د چا زده ده، یو کس زده یې ده خو وایي ون لاس نه شي جګ کم نظر ورکړم که یې ونه کړم، دا کانفیډنس نه لري. او که یو کس ته وایي چې والله زه په ما خو هېڅ شی نه زده، زه خو هېڅ شی هم نه یم، زه خو اصلا د هېڅ پرزه نه یم په دې صنف کې، هسې راغلی یم په زور دلته کېږم، دی په ځان باور نه لري. کانفیډنس معمولا په مطالعه، په ورزش، په بل باندې حل کېږي. سټیم باید په تخصصي چارو باندې ترسره شي. مثلا کله چې یو څوک په مجلس کې توهینېږي هغه کانفیډنس له لاسه ورکوي، خو که په یو چا یو چیرته تجاوز کېږي هغه سلف اسټیم له لاسه ورکوي. یعنې دا دوه موارد دي چې معمولا باید انسان د دواړو په وده کې، د دواړو په رشد کې، دواړو ته په پام سره کوشش وکړي. اوس که دوستان کنفیوز کېږي که نه، مثلا ګیچ کېږي دا اوس زه غواړم تاسو فکر وکړئ چې سلف کانفیډنس او سلف اسټیم دواړه یو شی دي، یو شی دي ورسې وده ورکوي. سلف کانفیډنس څه شی ده؟ په ځان اعتماد. سلف اسټیم په ځان باور. سلف کانفیډنس په ځان اعتماد. سلف اسټیم یعنې په ځان حرمت نفس یا باور نفس، ځان ته عزت ورکول. دا یعنې دې تفریقي لري پرته شک چې سلف په ځان اعتبار او په ځان باور دا یو شی ده. اعتماد دا معنی ورکوي په ځان باندې اعتماد، یعنې کانفیډنس دا معنی چې ته په یو شی لري او اعتماد پرې کوي چې هغه د خو یو شی خو لرم، یو دوه کتاب خو مې لوستي دي نو کامیابېږم. او د اسټیم دا معنی چې هېڅ نه کتاب مې مو لوستی چې ونه سول، زه هېڅ اصلا له ما نه چیرې جوړېږي او که زیات زه اصلا نفیان ته نه ورځم، دا سلف اسټیم کم ده. دا سلف اسټیم او که زیات یې څه که زیات خو ورځي په ځان باور لري ورځي او توکل په خدای